بې خونده ژوند مې لږ په خوند کا بیا به لاړه شي ته. بې خونده ژوند مې بې خونده ژوند مې لږ په خوند کا بیا به لاړه شي ته. اول مې موړ په خپل دیدن کا بیا به لاړه شي ته. بیا به لاړه شي ته. او چې کله مړ شم اخري دیدن مې ښه ډېر وکړه. چې کله مړ شم اخري دیدن مې ښه ډېر وکړه. راته ډالۍ خپله کفن کا بیا به لاړه شي ته. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او په هدیره کې اوسېدلو ځای مې سم وګوره. په هدیره کې اوسېدلو ځای مې سم وګوره. په خپلو لاسو مې دفن کا بیا به لاړه شي ته. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او زما په قبر باندې دومره چغې ووهه چې زما په قبر باندې دومره چغې ووهه چې ور باندې جوړ د غم ماتم کا بیا به لاړه شي ته. او زما په قبر باندې دومره چغې ووهه چې ور باندې جوړ د غم ماتم کا بیا به لاړه شي ته. او زلفان دې ګډوډ شي خواره واره شي داسې وشي. زلفان دې ګډوډ شي خواره واره شي داسې وشي. دا تور زلفان دې اول سم کا بیا به لاړه شي ته. او راته راځه مدام دوا کوه دیدن مه غواړه. راته راځه مدام دوا کوه دیدن مه غواړه. او زړه دې زما لپاره تم کا بیا به لاړه شي ته. او د ستا ټکری مې له تابوت نه خامخا راتاو که. د ستا ټکری مې له تابوت نه خامخا راتاو که. وخت کې پرې توی لکه شبنم که بیا به لاړه شي ته. ډېر ښه. او هیله کوم له حاضرې مې چې زر لاړه نه شي. په حاضو مې زړه مین که بیا به لاړه شي ته. او دغه منم چې د اریان غم به دې وځوروي. دغه منم چې د اریان غم به دې وځوروي. د اریان غم دې په زړه کم که بیا به لاړه شي ته. په مخخا کې دې په لاس کې ټینګولم ولې ډکې لیمو کې دې خیرې خیرې ښکنځل سو. او تر دغه حده رسېدلی یم چې نوم دې واخلم. بیا اشتباه شم چې نه و نوم یې بل څه و. او خدایه منم چې په نشو مې غولولی دی ځان. خدایه منم چې په نشو مې غولولی دی ځان. خدایه خو تا سره زما د کیسې حل څه و. ډېر ښکلی. ټول لرو بر پښتون ولس ته خاص کر مسافرو ملګرو ته سلام او مینه. په دې امید چې ټول به راته ښه وئ او صحت په کلو کې به وئ. ملګرو د پکتیا ولایت څخه راغلی شاعر شیر افضل آریون صاحب راسره مېلمه دی. نوی ځوان دی او تازه شاعري کوي. نو موږ وغوښتل چې دوی سره د تاسو لپاره د زړه خلا وکړو. یو څو ښایسته ښایسته شعرونه ورڅخه ریکارډ کړو. آریون صاحب د ذریعت په دې خپل ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کوو. او بیا دا چې خوست ته په خیر راغلی یئ او هرکله راشئ. مننه ذریعت صاحب. تاسې او له تاسې خپرونې څخه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسې لومړنۍ خپرونه چې زما لومړنۍ خپرونه ده او له تاسې سره لرم. نو په دې باندې زه زیات خوشحاله یم. بیا هم مننه. ډېره مننه آریان صاحب دا چې خوست ته راغلی یئ او دغسې ښایسته ښایسته ملګري در سره دي. موږ هم ډېر خوښ شو چې تاسو سره او د ملګرو سره مو شناخت وشو. لیده کته مو سره وشو. نو لیدونکي به په تمه وي چې د آریان صاحب څه ډول شعر لیکي څه ډول خیال لري. نو زه خو وایم چې څه مو که راوړي وي نو ورسره شریک به یې کړو. غزل څه داسې دی وایي چې نن خو مې سخت زړګی خوږېږي یادېږي مې. نن خو مې سخت زړګی خوږېږي یادېږي مې. په زړه مې بل شان راورېږي یادېږي مې. او درپسې سخت ګرانې خفه یم ژړېږمه. ژړېږمه. وخت کې مې سترګو نه بهېږي یادېږي مې. او تصویر دې ګورمه حیران یم چې څه وکړم. ټول خلک ما پسې خندېږي یادېږي مې. د کلي ړنګ مازدیګرونه او وران ګودر څومره دردمن ژوندون تېرېږي یادېږي مې. او مخ ته یې ګورمه حیران یم روان یمه. کله یې له ما ور پاتې کېږي یادېږي مې. مخ ته یې ګورمه حیران یم روان یمه. کله یې له ما ور پاتې کېږي یادېږي مې. آریان په داسې چا مین دی قسم دی چې پسې به ټول عمر ژړېږي یادېږي مې. ډېر ښه کلام نور دې ما اورو. زما دا شعر دی زما دغه دوه ملګرو ته ډالۍ وي چې قبله شجاع او عبدالودود سجاد دي. غزل څه داسې دی وایي چې
له هغې ورځې نه مې زړه په آرام شوی نه دی له کومې ورځې نه چې ما دیدن د ګران کړی دی. له هغې ورځې نه له هغې ورځې نه مې زړه په آرام شوی نه دی له کومې ورځې نه چې ما دیدن د ګران کړی دی او ما په خپل خوږ زړګي همدغومره ظلمونه کړي څومره چې تا زما په خوږ زړګي احسان کړی ای دا بیت اورئ ما په خپل خوږ زړګي همدغومره ظلمونه کړي څومره چې تا زما په خوږ زړګي احسان کړی دی او ځان نه مې اوس په مینتوب کې سم ماسټر جوړ کړی ځان نه مې اوس په مینتوب کې سم ماسټر جوړ کړی ځان مې د ستا په مینتوب کې ترجمان کړی دی. ډېر ښه. او یوه ورځ نه دوه ورځې نه یو دوه کلونه هم نه یوه ورځ نه دوه ورځې نه یو دوه کلونه هم نه قسم دی ما در پسې ټول عمر ارمان کړی دی. او قسم کومه ما له هر چا څخه ګټه کړې قسم کومه ما له هر چا څخه ګټه کړې خاص ستا په مینه کې مې سراسر تاوان کړی دی. ډېر ښه دی. او چې د ستا نوم مې خپل په وینو خپل په لاس ولیکه چې د ستا نوم مې خپل په وینو خپل په لاس ولیکه قضاوت وکړه څومره ظلم مې په ځان کړی دی. ډېر ښه دی. او چې د ستا نوم مې خپل په وینو په خپل لاس ولیکه قضاوت وکړه څومره ظلم مې په ځان کړی دی. او دا خو یو تی چې یو ساعت غم هم زغملی نه شي قسم دی ما در پسې ټول عمر خفګان کړی دی. دا خو یو تی چې یو ساعت غم هم زغملی نه شي خو ما بیا تا پسې ټول عمر خفګان کړی دی. او له هغه وخت نه مې د زړه داسې دردونه کوي له هغه وخت نه مې د زړه داسې دردونه کوي له کومې ورځې چې اریان مې خپل جانان کړی دی. اریان صاحب ډکې سترګې پریشان په چوک ولاړ یم ډکې سترګې پریشان په چوک ولاړ یم په خدای سپارمه جانان په چوک ولاړ یم ډکې سترګې پریشان په چوک ولاړ یم په خدای سپارمه جانان په چوک ولاړ یم هر یو تلونکي لاروي ته حیران ګورم لکه نوی ټکسوان په چوک ولاړ یم هر یو تلونکي لاروي ته حیران ګورم لکه نوی ټکسوان په چوک ولاړ یم خطر کومې به ته داسې بې پروایې خطر څو به د هجران په چوک ولاړ یم چېرته لاړ شم چاته ورشم څنګه ورشم چېرته لاړ شم چاته ورشم څنګه ورشم نه پوهېږم حق حیران په چوک ولاړ یم. اریان صاحب لتا یاورو غزل څه داسې دی وایي چې ای بادشاه وي چې ملنګ شي کور یې ړنګ شي ای بادشاه وي چې ملنګ شي کور یې ړنګ شي له خپل ژوند نه چې پتنګ شي کور یې ړنګ شي ای بادشاه وي چې ملنګ شي کور یې ړنګ شي له خپل ژوند نه چې پتنګ شي کور یې ړنګ شي بس چې ښکلی وي د هر سړي جانان وي خو چې لږ شانتې بدرنګ شي کور یې ړنګ شي بس چې ښکلی وي د هر سړي جانان وي خو چې لږ شانتې بدرنګ شي کور یې ړنګ شي چې خوشحال وي د هیڅ چا په غم کې نه وي بس چې زړه یې سم په تنګ شي کور یې ړنګ شي او چې خوشحال وي د هیڅ چا په غم کې نه وي بس چې زړه یې سم په تنګ شي کور یې ړنګ شي او د ګلاب په رقم ښکلی وي ښایسته وي د ګلاب په رقم ښکلی وي ښایسته وي چې تک تور لکه لونګ شي کور یې ړنګ شي او د رقیب سره جګړه خو بیل خوند وکړي د رقیب سره جګړه خو بیل خوند وکړي چې جانان سره په جنګ سي کور یې ړنګ شي د رقیب سره جګړه خو بیل خوند وکړي چې جانان سره په جنګ سي کور یې ړنګ شي او چې له بل سره یو ځای وي ښه سړی وي د اریان څه څوک په ننګ سي کور یې ړنګ سي. ډېر ښه کلام و اریان صاحب ډېر خوندور کلامونه مره سره شریک کړل امید ده چې لیدونکي به ورڅخه څه خوند اخیستی وي هغه ادبي ذوق به یې لږ خړوب شوی وي نو دې وخت کې یو کلام درڅخه اورو خاص کر هغه مسافر ملګري او ټول لیدونکي چې دا مهال موږ ګوري هغوی ته به دغه غزل ډالۍ کوي نو داسې کوم غزل وي تاسې په ذهن کې لرئ هغه درڅخه اورو. غزل مو د مسافرو په باره کې تاسو یاد کړ خو د مسافرو په باره کې له ما سره کوم غزل نشته دا یو غزل ده دا د ټولو مسافرو او ټولو هیوادوالو ته په ځانګړې توګه کمرګل شباب او سیف الدین رشاد ته د ډالۍ وي وایي نن خو بل رنګ را یادېږي هغه نشته نن خو بل رنګ را یادېږي هغه نشته چې دنیا پرې ښه ښکارېږي هغه نشته ډېر ښه او بس زما په زړه مدام لکه باران بس زما په زړه مدام لکه باران بیخي بل رنګ راورېږي
هغه نشته. هاي هاي وای اوښ کې ډنډ سترګو کې څومره بېوسي ده. اوښ کې ډنډ اوښ کې ډنډ سترګو کې څومره بېوسي ده جانان بل چېرته ګرځېږي. هغه نشته. ډېر ښه یاره. خو یوازې ګرځېدلو یې عادت کړم ماته نه ګورې شرمېږي. هغه نشته. وای دومره زیاته بېوسي ورباندې راغله. دومره زیاته بېوسي ورباندې راغله. دومره زیاته بېوسي ورباندې راغله چې په چا پسې مړ کېږي. هغه نشته. ډېر ښه. او چې اریان له مانه ولې مرور دی. چې اریان له مانه ولې مرور دی بیا په چا پسې ژړېږي. هغه نشته. بیا په چا پسې ژړېږي. هغه نشته. ډېره مننه. ښکلي کلمونه مو راسره شریک کړل. نو په دې چې لیدونکو ورڅخه خوند اخیستی وي هغه ادبي تندې خړوبه شوي وي نو بیا هم ډېره مننه چې خوست ته راغلي وئ دلته مو تشریف راوړو. نو له تاسو ځانګړې مننه خاص کر له ملګرو څخه مو حمیدی صاحب اړنګ یاد صاحب مینه ناک صاحب او نثار صاحب څخه دوی د کور ودان وي چې دلته موږ سره په دې بنډار کې شتون لره. نو لیدونکو دا و د پکتیا څخه راغلي ملګري البته میلمانه اریان صاحب او د دوی ملګري او کور دی ودان وي دوی دې راته ژوندي وي. نو تر بل دغسې کوچنی ادبي بنډاره موږ په دعاګانې کې یاد ساتئ. ښه وخت او ښې چارې.